السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم چې د یو ډېرې مهمې مسلې په هکله تاسو سره خبرې شریکې کړم. هغه مسله دا دی که چیرې یو سیند وي او د سیند عرض معمولا موږ تاسې پوهېږو چې عرضونه یې ډېر مختلف وي په مختلفو ځایونو کې. اوس که چیرې موږ تاسې دا قسمت کې وګورو، دا د سیند عرض یو اندازه دی او دې خواته بل اندازه دی، خواته بیا چې دی یو اندازه یې تغییر کوي. نو که چیرې موږ تاسې دغلته فرضاً د سیند یا حفاظتي دیوالونه جوړو د سیند دواړو غاړو ته، او یا په همدا قسمت کې یو پل جوړو یا سیفون جوړو یا هر بل ساختمان چې مکمل د سیند عرض کې راځي. آیا د سیند عرض همدومره چې دی همدومره صحیح دی او یا زیات یې کړو یا کم یې کړو؟ مثال نو په دې هکله موږ تاسې خبرې کوو. مثال خبره بله خبره راځو، فرضاً موږ تاسې ضرورت لرو، ګورئ دلته د سیند عرض دی، دا د کونړ سیند دی، یو بغل یې دلته دی، یو بل چې موږ تاسې که چیرې همدغه ته یو سړک راځي، موږ تاسې دا سړک تېروو، دغه دې خواته تېرېږو، چې دا د سیند عرض همدومره ونیسو چې دلته دی د پل لپاره، او یا پل دا سیند دلته لږ تنګ کړو او یا د دې نه یې هم لږ زیات کړو. که چیرې موږ تاسې راځئ یو اندازه واخلو، فرضاً د دې ځای نه تر دې ځای پورې دلته سیند څونه دی؟ موږ تاسو ته ښکار کې 680. آیا دا د کونړ سیند چې موږ تاسې مهارو یا پل جوړو یا دواړو خواو ته استنادي حفاظتي دیوالونه جوړو چې کلي کورونه خراب نه کړي، همدومره دا 690 یا زیات یې کړو یا کم یې کړو؟ فرضاً یو بله برخه کې موږ تاسې دغلته جوړو، آیا دا سیند دلته چې حفاظتي دیوالونه جوړ شوی مطابق د همغې دی یا نه؟ او یا ورسره دې خواته که چیرې موږ تاسې راځو، د نټ لږ سلو دی، دا به لږ دغه شي. اوس دغلته یو طرف ته سړک دی شته دی او دې طرف ته دا د سیند عرض موږ تاسې وګورو، دا تقریباً 1 کیلومتر دی. آیا که چیرې موږ دغلته پل جوړو، دغسې سړک راځي دا پل جوړو، دې خواته همدغومره د سیند عرض ده 1 کیلومتر لپاره د 1 کیلومتر په طول سره پل جوړ کړو، او یا که دا لږ تنګ کړو، څونه که تنګ یې کړو څونه مجاز دی، او یا دا هم کافي نه دی سره هم. نو د دې په دغه حساب باندې یا موږ تاسې داسې غواړو چې یو قسمت کې دغه جوړه کړو، فرضاً دا یو ساحه ده، یو کانال دغسې یا یو کانال یا یو سړک همدغسې تېروو، دغلته چې دا سړک تېروو یا کانال تېروو، نو دلته چې د دې شېلې نه د دغه ځای نه دغه کیچمنټ ایریا نه اوبه راځي، نو دغه اوبو ته اوس ګوره دلته د خوړار څونه دی، دلته که چیرې موږ تاسې وګورو دا هم تقریباً 1690 متره دی. آیا د اوبه چې تېروو ترناو همدغومره 1 کیلومتر او 600 تقریباً 1700 متره یې ونیسه؟ نو 1700 متره یې ونیسي او که تنګ یې کړو، که تنګ یې کړو څونه یې ونیسو؟ یا همدغلته سړک جوړو د دې شېلې نه اوبه راځي، دغه شېله کې چې اوبه راځي دلته دا 1700 تقریباً متره پل جوړ کړو او یا تنګ یې کړو. که تنګ یې کړو مثال کم پل جوړو څونه جوړو؟ نو دې په هکله موږ تاسې نن سره خبرې کوو چې دا باید څونه ونیول شي. اوس کله چې موږ تاسې دا وایو چې د سیند عرض باید څونه وټاکو، نو د پل او د حفاظتي دیوالونو لپاره موږ ته لازم دی چې 2 شیان موږ باید ولرو یا وپېژنو. لومړی د سیند یا د خوړ هر شی چې دی د سیند د جریان خیر د سیند د جریان دې خواته څنګه کار نه کوي،
دلته به یې ولیکو د سین د جریان مقدار د 50 کلونو لپاره. دویم شی دا اول شی شو. دویم شی چې دی د سین د بستر د موادو منځنی قطر. که چیرې موږ تاسې دغه دوه شیان وپېژنو کولی شو چې موږ تاسې چې کو همدغه د سین مناسب عرض موږ تاسې پیدا کړو. چې لومړی دغه موږ تاسې یو فورمول لرو چې ډبلیو د سین عرض لومړنی عرض مساوي کیږي 4.5 مربع جذر دی کیو 50. کیو 50 هماغه د سین د جریان مقدار دی د 50 کلونو لپاره چې 50 کلونو لپاره څونه غټ سیلاب راغلی دی. د دې جذر به ونیسو 4.5 کې ضربو موږ ته لومړنی د سین عرض راکوي. ښه دویمه خبره دا ده چې د سین د بستر د موادو منځنی قطر که چیرې مثال سین کې د سین بستر مواد موږ تاسې د لابراتوار په واسطه معاینه کوو یا سیف انالایز کوو د هغې نه متوسط قطر چې په دې سین کې غټه دانه مواد وي مایده وي د دې هغه منځنی قطر لرونکې دانه کوم سایز څو میلي دی. که دغه میلي موږ تاسې وپېژنو چې دا موږ تاسې په ډي 50 سره دا ډي 50 سره ښیو همدغه معمولا چې دلته موږ تاسې لیکلی دی دا ډي 50 دی په دې سره ښیو. نظر ډي 50 ته یو ضریب سره یې بیا ضربو که چیرې دا ډي 50 د موادو قطر د 3.3 میلي څخه کم وي نو بیا یو نه تر 1.2 کې ضربو او که چیرې د سین د بستر متوسط قطر د 3.3 څخه زیات وي نو دا فاکتور کېدای شي یو کې ضرب او 0.6 سره یې هم ضربولی شو. اوس موږ تاسو ته یو مثال کار کوو. راځو موږ تاسې دغلته ګورو چې د کونړ د سین د کیو 50 چې دی د 50 کلونو اعظمي د جریان مقدار چې دی 2995 متر مکعب فی ثانیه دی او د سیکنډ او د ډي 50 متوسط قطر دا چې په یو قسمت کې ما په خپل اندازه په حساب سیف انالایز کړی نو دا 2 میلي وه میلي متره قطر لري. اوس د دې قطر نه موږ تاسې کولی شو چې دغه دوه موارد لرو کولی شو چې موږ تاسې دغه پیدا کړو د سین د بستر په حساب د سین عرض پیدا کړو. د سین عرض موږ تاسې اوس بیا په دې شکل سره لیکو. دوه ارقام خو لرو نو بیا ابتدایي قطر ډبلیو مساوي کیږي 4.5 ضرب د جذر د کیو 50 کیو 50 موږ اساسي 2995 دی 2995 د دې جذر به واخلو او زه حساب ماشین کې ضربوم ګورم چې څو راځي 2995 د دې مربع جذر راځي ضرب د 4.5 دا مساوي کېږي 259.5 تقریبا د 200 اول متره اول قدم زمونږ اساس اخلاص شو ابتدایي عرض دومره. اوس راځو د بستر موادو ته ګورو. د بستر مواد 2 میلي متره دی
مونږ وایو که چیرې د 22 میلي مترو څخه د 3.3 میلي مترو څخه زیات دي کیدای شي چې موږ او تاسې یو کې ضرب کړو همدغه عرض او کیدای شي چې موږ او تاسې 0.6.7 هم د دې ترمنځ کوم قیمتونه دي دې کې ضرب کړو نو زه دغې سره زما حساب باندې زه غواړم چې همدغه ضریب 0.8 کې ضرب کړم ښه اوس دلته بیا لاندې راځم همدا حساب به موږ تاسې وکړو چې هغه قطر مساوي کیږي عرض مساوي کیږي نو چون هغه ضریب ما د هغه ځای نه موږ تاسې وټاکل 0.8 ضرب 260 ضرب 260 ضرب د 0.8 208 متره موږ او تاسې دغلته که چیرې پل جوړوو 208 متره دلته باید پل جوړ کړو د دې نه مثال ورکوټ نه شي یو خبرې ته موقع مې که چیرې موږ تاسې دغه نه جوړوو استنادي دیوالونه جوړوو د سیند دواړو غاړو ته نو په دې صورت کې تاسې کوشش وکړئ چې دغه زیات ضریب چې دی زیات ضریب په دې کې څونه دی یو دی کیدای شي یو موږ تاسې ونیسو کوشش وکړو که لږ عرض زیات وي نو منځنی یا سکورنګ به کم نو کور آمدان د نن ورځې لپاره همدومره